ما ترې په قرض پیسې غوښتلې د سپېړه راکړه. ما ترې په قرض پیسې غوښتلې د سپېړه راکړه. خدای کړه غرق د کلي خان ښه دردولی یمه. څه غریبي څه بېوسي او څه دا ستا غمونه. څه غریبي څه بېوسي او څه دا ستا غمونه. د خپل ریښې ریښې ګریوان ښه دردولی یمه. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ګرانو ملګرو. زه ستاسو ورور ستاسو کوربه واحد اپریدی د فیسبوک لارې نه. پروګرام نوم د پټ لالونه او په پټ لالونو کې موږ سره ګران مشر ښاغلی ګران شاعر نورالبصور ادیب صاحب. ګرانو ملګرو راځئ چې د نورالبصور ادیب صاحب ژوند وپوښتو او بیا ترېنه څه د کار خبرې واورو، شاعري غزل نظم څه ترېنه واورو. نو راځئ ملګرو چې د نورالبصور ادیب صاحب ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه ده. سلامونه مې واخلئ. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې ادیب صاحب چې ژوند مو څنګه تېرېږي، د ژوند چاره مو څنګه روانه ده؟ ډېر ښایسته ژوند تېرېږي الحمدلله. د الله لاک لاک شکر ده. مننه. او دا راته ووایه چې نن مینهوالو ته مو څه راوړي دي؟ مینهوالو د پلو خو ما ډېر څه راوړي دي، ډېر څه. خو موږ سره ملګري نورو دي، هغوی به څه ویل غواړي، نو مختصر غوندې څو شعرونه او یوه غزل به ورته پېښ کړم. ارشاد. غزل نه وړاندې یو شعر ده چې د عشق غلام وم د ازغو په سر دې کېنولم، ناترسه یاره د لامبو په سر دې کېنولم. زما آواز د حق آواز و د باطل خو نه و، لکه منصور د زولانو په سر دې کېنولم. په تورو سترګو د په داسې کمال وویشتمه او لکه زخمي کب د اوبو په سر دې کېنولم. او ښکلي تا زه نورالبصر د عشق دریاب کې ډوب کړم چې د غمونو د چاپو په سر دې کېنولم. ډېر ښه. دا غزل دی، په ترنم کې درته وړاندې کوم. مشکل غوندې الفاظ دي پکې چې د باران ساس کشه د ځمکې تال ته ورسېږه، د جانان غمه نن مې بیا ګوګل ته ورسېږه. د باران ساس کشه د ځمکې تال ته ورسېږه، د جانان غمه نن مې بیا ګوګل ته ورسېږه. کالمه مخوره تندکونه اوس مقام نږدو ده، کالمه مخوره تندکونه اوس مقام نږدې ده. دا وخت به تیر شي خو یو ځل منزل ته ورسېږه، د جانان غمه نن مې بیا ګوګل ته ورسېږه. مطربه هسې کوزو پاس تارونه مه غږوه، مطربه هسې کوزو پاس تارونه مه غږوه. زما رنګین غوندې ساده غزل ته ورسېږه، د جانان غمه نن مې بیا ګوګل ته ورسېږه. د باران ساس کشه د ځمکې تال ته ورسېږه، د جانان غمه نن مې بیا ګوګل ته ورسېږه. نادان زړګیا انتظار مکړه د نن او سبا، نادان زړګیا انتظار مکړه د نن او سبا. لکه پتنګ دی سرو لمبو اجل ته ورسېږه، د باران ساس کشه د ځمکې تل ته ورسېږه. تر صبح اوسې نوربصوره په دې وران کلي کې، تر صبح اوسې نوربصوره په دې وران کلي کې،
کچ کول رواخلا دی دلبر محل توراسیگا دی باران ساز کشا دی زمکی تلتا وراسیگا دی جانان غمانن می بیا گوگل توراسیگا دی باران ساز کشا د زمکی تلتا وراسیگا. منصور صاحب وایي کله به وي چې د خلوص حد ورته وښیمه، کله به وي چې د خلوص حد ورته وښیمه، کله به وي چې رقیبان زما زار وایي. ګرانو ملګرو دا و موږ سره نور البصر ادیب صاحب چې تاسو به ښه پېژنئ. پروګرام نوم مو پټ لالونه او په پټ لالونو کې موږ سره ډېر ښکلي کلامونه نور البصر ادیب صاحب شیر کړلو، شامل کړلو. ګرانو ملګرو اجازت به درنه غواړم تر دې بل پروګرام پورې چې هر ځای ښاد اوسئ، آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم، د لوی الله په امان.